سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا میراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه په ټیکنیکل انالیسس باندې زموږ دا لومړی ویډیو ده. په دې ویډیو کې به د ټیکنیکل انالیسس نه مخکې کوم موضوعات چې دي هغه به انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو ته تدریس کوم. د ټیکنیکل انالیسس په مکمل کورس وي. په دې کورس کې به زه تاسو ته پرایس اکشن، همدارنګه SMC انډیکیټرونه او ځینې نور مهم موضوعات انشاءالله تدریس کوم. نو له تاسو ټولو ملګرو مې هیله دا ده چې ما سره دغه کورس تر پایه پورې تعقیب کړئ. ټولې ویډیوګانې را سره وګورئ. که څه هم دا ویډیوګانې به یو څه اوږدې هم وي خو ستاسو لپاره به ډېرې فایدهمندې وي. په دې کورس او په دې ویډیوګانو کې به موږ په ټیکنیکل انالیسس کې په فارکس او کریپټو مارکیټ مکمل موږ تاسو تحلیل کوو. په ډېر ښه شکل سره به انشاءالله تاسو ته ښیم او ډېر ساده. بالکل په خپل موبایل کې موږ تاسو سره به کمپیوټر ته هم ضرورت نه وي. بالکل په موبایل کې موږ تاسو کولی شو چې دغه ټول شیان چې دي موږ تاسو تحلیل کړو. که موږ تاسو کریپټو تحلیل کوو، که موږ تاسو فارکس مارکیټ، که هر مارکیټ موږ تاسو تحلیل کوو، په ډېر اسانۍ سره موږ تاسو کولی شو دغه مارکیټونه تحلیل کړو. نو په موبایل کې درته ښیم، ډېر ساده طریقې درته ښیم او تاسو را سره دغه کورس انشاءالله تر پایه پورې وګورئ. انشاءالله دلته به ما سره تاسو ډېر څه زده کړئ. بله مهمه خبره دا چې میراج خان سکیلز او میراج خان ټیکنیکل دا دواړه زما خپل یوټیوب چینل دي. په دې دواړو کې ستاسو ته مختلف ډوله موضوعات چې دي او مختلفې ویډیوګانې اپلوډ کوم. بل د بایننس او د کریپټو اړونده او همدارنګه د فورکس اړونده ما ویډیوګانې په خپل چینل کې شیر کړي. هغه تاسو کتلی شئ. همدارنګه د فورکس اړوند لرنینګ دا ویډیوګانې ابتدایي ویډیوګانې دي او همدارنګه د بایننس اړوند څه ده. را درومو په دې ویډیو کې او په دې درسونو په لړۍ کې د ټیکنیکل انالیسس په درسونو کې موږ تاسې را درومو عملا یو کوین یا کریپټو یا هم د فارکس یو اسیټ بالکل تحلیل کو په ډېر ښه شکل سره. بالکل موږ تاسې په خپل موبایل کې دغه ټول کارونه ترسره کولی شو. نو له تاسو ټولو ملګرو نه مې هیله دا ده چې زموږ چینل میراج خان سکیلز او همدارنګه زما دوهم یوټیوب چینل میراج خان ټیکنیکل دواړه در سره سبسکرایب کړئ. او بله ضروري هوتنه له تاسې دا لرم چې زما ټلیګرام چینل لازمي جوین کړئ، ځکه زه په خپل ټلیګرام چینل کې اپډیټ معلومات له تاسو سره شیر کوم. نو را درومو چې موږ تاسې د ټریډینګ دپاره یا د ټیکنیکل انالیسس دپاره له څه استفاده کوو او څنګه به مخکې ځو. راځئ نور ویډیو ګورو. مهم د یو اپلیکیشن چې د هغې نوم دی ټریډینګ ویو. صحیح ده. دا به تاسې له خپل پلی سټور نه انسټال کړئ. تاسې به راشئ پلی سټور ته. چې کله تاسې راغلی پلی سټور ته تاسې کولی شئ دا له پلی سټور نه انسټال کړئ. راوشئ سرچ برخې ته او دلته به راشئ ټریډینګ ویو ولیکئ. صحیح شو. ټریډینګ ګوره دغه موږ سره ټریډینګ ویو ده. صحیح شو. دا راوشئ په دې باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته دا به له تاسې له ځان سره انسټال کړئ. دا ټریډینګ ویو ده. په دې کې به موږ تاسې ټول تحلیل کوو. راځئ اوس ټریډینګ ویو راخلاصوو. عموما ټریډینګ ویو چې کله موږ تاسې راخلاص کړو، ټریډینګ ویو موږ سره په دغه شکل خلاصیږي. په دې کې مخکې له دې چې موږ تاسې په پرایس اکشن، SMC او په نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، د هغې نه مخکې ډېر مهم شیان دي چې هغه باندې باید تاسو پوه اوسئ او هغه باید تاسې زده کړئ. ګورئ دغه ټریډینګ ویو چې څه ډول زه استفاده کوم په همغه شکل تاسې هم استفاده کوئ. اوس تاسو ته ښیم چې دا شي دپاره استفاده کېږي او دا نو هغسې بیا سخته راځي. زه چې څنګه کار کوم په همغه شکل بیا تاسې هم مخته تللی شئ. ښه، تر ټولو لومړی د هغې نه مخکې باید په ځینو شیانو باندې موږ تاسې خبره وکړو چې موږ سره په کریپټو مارکیټ کې دا ډېر مهم دي. موږ به شروع له کریپټو مارکیټ کوو. په همدې شکل تاسې کولی شئ چې د فارکس مارکیټ اسیټونه هم په همدې شکل تاسې ټیکنیکل انالیسس یې د هغې تحلیل وکړئ. صحیح ده. راځو په دې طریقې درته ښیم او مخکې ځو. بله دا فنډامنټل باندې ما ویډیو کړې ده، کولی شئ زما په همدې یوټیوب چینل میراج خان ټیکنیکل کې وګورئ. صحیح ده. په کوین مارکیټ کپ کې د هغې ټوله تشریح انشاءالله ما کړې. که نور ضرورت و فنډامنټل هم انشاءالله ویډیوګانې به را درومي. صحیح ده. تر ټوله مهمه موږ تاسې که ټریډینګ ویو څوک په موبایل کې استفاده کېږي، کمپیوټر کې. کمپیوټر بیخي ښه دی خو دلته مشکلات لږ زیات دي. د همدې وجې ډېری ملګرو غوښتنه دا وه چې باید موږ ته په موبایل کې تشریح شي. صحیح ده. تاسې کله هم ټریډینګ ویو راخلاص کړه، د خپل یو ایمیل یا ګوګل اکاونټ له لارې دې ته لاګین شئ. چې کله لاګین شئ تاسې سره ټریډینګ ویو په دغه شکل ښکاره کېږي. په دې ځای کې موږ تاسې کولی شو یو کوین سرچ کړو. صحیح ده. راځو دلته یو کوین سرچ کوو. لکه موږ سرچ کوو BTC. صحیح ده. زه راځم BTC سرچ کوم. BTC مې چې کله سرچ کړلم د BTC چارټ په ما ته راواوړي. خو د دې نه مخکې باید ځینې شیان چې دي هغه موږ تاسې زده کړو. کریپټو مارکیټ په دې کې BTC، الټ کوینونه، میم کوینونه، سټیبل کوینونه، همدارنګه ټوکنې دي چې دې باندې باید موږ تاسې پوه اوسو چې دا څه شی دی او موږ سره په مارکیټ کې څه لپاره کارول کېږي. بل همدارنګه ځینې ریلیشنشیپونه دي چې هغې باندې هم تاسې باید پوه اوسئ. ښه، رادرومو موږ چارټ ته چې کله موږ تاسې یو کوین سرچ کړه، له هغې ځای نه تاسې کولی شئ یو کوین سرچ کړئ. لکه موږ BTC سرچ کړه. صحیح ده. بیا به تاسې دلته راشئ. دغه کومه برخه چې ښکاره کېږي په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ تر څو دغه چارټ تاسې ته غټ شي. را به شئ په دې باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده. چې کله تاسې کلیک واخیست موږ تاسې سره د BTC چارټ په دغه شکل راوړي. صحیح ده. په دې کې د هغې نه مخکې باید موږ یو څو شیان وپېژنو تر څو زه هغه تاسې ته وښیم.
زه راځم په دې برخه باندې کلیک ورته اخلم فول سکرین موډ صحیح ده. دلته به تاسې راشئ په دغه 3 ډاټ باندې به کلیک واخلئ بیا به راشئ فول سکرین موډ ته به خپل ټریډینګ ویو واړوئ صحیح ده. زه راځم په دې باندې کلیک اخلم زما ټریډینګ ویو فول سکرین ته واوښته صحیح شو. را درومو ځینې مهمو شیانو باندې موږ تاسې خبره کړو خو دا کورس به تاسې تر پایه پورې تعقیبوئ تر څو په ټولو موضوعاتو باندې تاسې پوه شئ صحیح ده. را درومو تر ټولو لومړی ځینې مهم شیان دي چې په هغې باندې تاسې باید پوه اوسئ. را درومو دې برخې ته کله مو کلیک واخیست په دې کې به لاندې راشو او یو موضوع به ده موږ تاسې به په هغې باندې خبرې وکړو ټیک شو. را درومو په دې ځای کې موږ تاسې په مارکیټ کې یو بي ټي سي لرو صحیح شو. موږ تاسې په مارکیټ کې بي ټي سي لرو بیا ورپسې موږ تاسې آلټس کوینونه لرو بیا ورپسې میم کوینز لرو موږ تاسې بیا پسې سټیبل کوین لرو صحیح ده سټیبل کوین لرو صحیح شو او بیا موږ تاسې ټوکن لرو صحیح ده. راځو چې موږ سره دا په څه ډول کار کوي. تر ټولو لومړی موږ سره په کرپټو مارکیټ کې بي ټي سي ده. بي ټي سي چې دی د مارکیټ تر ټولو لوړ کوین دی او تر ټولو جګ کوین دی چې تقریبا تر اوسه پکې 1.1 ټریلیونه پانګونه شوې ده صحیح ده. په دویم قدم کې موږ سره آلټس کوینونه دي. آلټس کوینونه څه ته ویل کېږي؟ آلټس کوینونه د بي ټي سي نه په غیر د مارکیټ ټولو کوینونو ته چې دی آلټس کوین ویل کېږي او آلټس کوینونه همدارنګه د یو خاص هدف لپاره جوړ شوي دي صحیح ده. ګوره تاسې یو کتابچه راواخلئ دا ځینې موضوعات تاسې پکې نوټ کړئ ځکه په دا ستاسې بیا په کار رادرومي تر څو تاسې دا زده اوسي. ګوره په مارکیټ کې موږ تاسې لومړی تر ټولو غټ کوین چې دی هغه موږ تاسې سره بي ټي سي ده بیا آلټس کوینونه لرو. د بي ټي سي نه بغیر د مارکیټ ټولو کوینونو ته چې دی آلټس کوین ویل کېږي خو آلټس کوین د یو خاص هدف دپاره جوړ شوي دي صحیح ده. لکه سلونا د ای ډي ای د ایکس آر پي ده که نه دا کوینونه چې دي دا موږ سره آلټس راځي. بیا په دریم قدم کې موږ سره میم کوینز دي. میم کوینز چې دي دا یوازې د مسخرو دپاره جوړیږي یعنې کوم هدف نه لري. لکه ښه مثال چې دی هغه پی پی او شپ کوین دی یعنې میم کوین هغه کوینونه دي چې هیڅ هدف نه لري صحیح ده یوازې د ساتیرۍ دپاره جوړ شوي دي صحیح ده. میم کوینونه ښه مثال چې دی موږ سره هغه پی پی ده او همدارنګه شپ ټوکن دی. بل موږ سره سټیبل کوین دی. سټیبل کوین هغه کوینونو ته ویل کېږي چې یوازې $1 قیمت لري صحیح ده. لکه سټیبل کوین یو اس ډي ټي ده همدارنګه بي یو اس ډي ده ډی ده یو اس ډي سي ده دا موږ سره سټیبل کوینونه دي. بل موږ سره ټوکن دي. ټوکن چې دي هغه کوینونه دي چې یو صرافي د ځان لپاره جوړ کړي لکه ښه مثال چې دی بي ام بي ده ورسره ام ایکس یا د میکسي ایکسچینج کوم ټوکن دی همدارنګه اوکیکس دی نو دا موږ سره ټوکن دي صحیح ده. یعنې دغه څو شیان تاسې زده کړل دا تاسې لازمي ځان سره نوټ کوئ که هر شي کې لیکئ هغه یو څه معلوماتو چې ما تاسې ته درکړل. خرادرومو ځینې نور موضوعات چې په هغې باندې باید تاسې پوه اوسئ او تاسې باید زده کړئ. مارکیټ ته د پیسو آوټفلو او انفلو صحیح ده چې مارکیټ ته آیا پیسې راځي که له مارکیټ پیسې وځي. که پیسې وځي له آلټس کوینونو وځي که له بي ټي سي وځي له کومې برخې دا پیسې وځي. راځئ دغه په دې شیانو باندې یو څه خبره کړو په دې هیله چې تاسې پرې پوه شئ. بیا هم وایم چې دغه شیان تاسې له ځان سره نوټ کوئ تر څو په دقیق شکل تاسې په دې باندې پوه شئ. رادرومو موږ او تاسې رادرومو اوس ځینې مهم شیان زده کوو. موږ خو تاسې خو د مارکیټ ځینې برخې زده کړې چې بي ټي سي څه ته ویل کېږي آلټس کوینونه څه ته ویل کېږي میم کوین سټیبل کوین ټوکنز. اوس رادرومو یو څو ریلیشنشیپونه زده کوو. راځئ تاسو ته دغه ریلیشنشیپونه زه ښیم را به شو په همدې ځای کې به بیا ولیکو. زه به راشم په همدې دغه باندې ډبل کلیک اخلم صحیح ده ډبل کلیک مې پرې واخیسته. اوس راځم په مارکیټ کې موږ مجموعي څومره شیان لرو. یو موږ تاسې لرو ټوټال صحیح ده موږ تاسې لرو ټوټال لرو. ټوټال د مارکیټ ټولې برخې ته چې دی موږ تاسې ټوټال راځي اول درته لیکم بیا درته ښیم چې ټوټال څه ته ویل کېږي ټوټال 2 څه ته ویل کېږي پی ټي سي ډاټ ډي څه ته ویل کېږي یو اس ډي ټي ډاټ ډي څه ته ویل کېږي صحیح ده. په دې موضوعاتو باندې خبره کړو. د دې په زده کړې سره به موږ تاسې دا معلومه کړو چې آیا کرپټو مارکیټ ته پیسې راځي که له کرپټو مارکیټ پیسې وځي. که پیسې وځي له بي ټي سي وځي که آلټس کوینونو وځي که پیسې راځي بي ټي سي ته راځي که آلټس کوینونو ته راځي صحیح ده. دا موضوعات به موږ تاسې په همدې ویډیو کې انشاءالله زده کړو. راځم زه دا لیکم. رادرومو په دې شیانو سره دې ته موږ تاسې ریلیشنشیپ ویلی شو صحیح ده. کوشش وکړئ په یوه کتابچه یو په څه کې ځان سره نوټ کوئ دا شیان در سره لازمي نوټ کړئ ځکه که هر وخت تاسې تحلیل کوئ ټیکنیکل انالیسس کوئ دا لومړي موضوعات چې دي دا ډېر زیات مهم دي. که چېرې تاسې دا ورته زده کړئ راتلونکي څومره موضوعګانې دي چې هغه که اس ام سي ده که پرایس اکشن دی که ایلیاوټ دی که انډیکیټورونه دي دغه لومړي موضوعات تاسې سره ډېر زیاته مرسته کوي په ټریډینګ کې صحیح ده.
او بل خو دغه ډیر مهم دي ټوټال 2 ټوټال 3 BTC ډاټ ډي یو اس ډي ټي ډاټ ډي ځکه د دې په توسط سره موږ تاسو کولی شو چې کریپټو مارکیټ آوټفلو او انفلو معلومه کړو چې آیا پیسې راځي که پیسې وځي که پیسې راځي څه ته راځي BTC ته راځي که نور الټس کوینونو ته رادرومي او همدارنګه که پیسې وځي له BTC وځي که الټس کوینونه وځي الټس کوینونه موږ تاسو وپېژانده چې له BTC نه په غیر د مارکیټ ټولې به څومره کوینونه چې دې ته موږ تاسو الټس کوین وي او الټس کوین د یو خاص هدف لپاره جوړ شوي د الټس کوینونو ښه مثال ایتیریم دی سولونا د XRP د ایډیا دی دغه کوینونه د الټس کوینونو دي صحیح ده بیا موږ تاسې په دې کې سټیبل کوین ټوکن میم کوین هغه کوین دي چې کوم هدف نه لري یوازې د ساتیرۍ لپاره جوړ شي خو اوس راځو ریلیشن شیپونه دي په دې باندې باید تاسو پوه اوسئ ځینې ملګري کیدای شي چې بار ځینې موضوعات یادونه کوي دا یادونه زه د دې خاطر کوم چې ترڅو تاسو په ښه شکل سره په دې باندې پوه شئ صحیح ده مونږ راځو ریلیشن شیپونه مونږ سره دي صحیح ده دا تاسو په یو کتابچه په هر څه کې ځان سره نوٹ کوئ مونږ تاسو په دې باندې خبره کړو رادرومو مونږ سره لومړی ټوټال دی صرف ټوټال زده کوو بیا تاسو ته ښیم چې دغه شیان مونږ سره ټوټال کې شامل دي مونږ سره لومړی تر ټولو مهم شی ټوټال دی صحیح ده ټوټال څه ته ویل کیږي په دې کې مونږ د کریپټو د ټولو پیسو حجم معلومولی شو صحیح ده په ټوټال کې مونږ په کریپټو مارکیټ کې د ټولو پیسو حجم معلومولی شو چې آیا پیسې راځي که پیسې وځي صحیح ده دا به زه تاسو ته وښیم چې څنګه معلومولی شو د اوس صرف تاسو دومره زده کړئ چې په ټوټال کې مونږ چې په BTC کې یا په کریپټو مارکیټ کې BTC کې نه بخښنه غواړم په ټوټال کې مونږ تاسو د کریپټو مارکیټ د ټولو پیسو حجم معلومول شي آیا پیسې راځي که پیسې وځي یعنی مونږ تاسو دا معلومول شو چې پیسې اوس راځي پیسې وځي صحیح ده یعنی په ټوټال کې مونږ د کریپټو مارکیټ د ټولو پیسو حجم چې دی هغه معلومول شو بیا مونږ سره ټوټال 2 دی په ټوټال 2 کې چې د BTC نه په غیر په مارکیټ کې ټولې پیسې چې څومره اندازه شتون لري هغه موږ تاسو په ټوټال 2 کې معلومولی شو چې په ټوټال کې د ټول مارکیټ او په ټوټال 2 کې چې دی یوازې هغه پیسې چې په الټس کوینونو کې د BTC نه په غیر په مارکیټ په ټولو برخو کې چې د کریپټو مارکیټ په ټولو برخو کې څومره پیسې دي هغه موږ تاسو په ټوټال 2 کې چې دی هغه معلومولی شو بیا موږ لرو ټوټال 3 په ټوټال 3 کې یوازې موږ د سټیبل کوینونو حجم معلومولی شو چې د سټیبل کوینونو څومره اندازه پیسې په مارکیټ کې شتون لري صحیح ده لومړی موږ تاسې ټوټال په کریپټو مارکیټ کې د ټولو پیسو حجم معلومولی چې په هغې کې BTC الټس کوینونه میم کوینونه سټیبل هر څه راځي صحیح ده په ټوټال کې په ټوټال 2 کې موږ تاسې د BTC نه په غیر صحیح ده د BTC نه په غیر په ټول مارکیټ کې څومره پیسې شتون لري هغه موږ تاسې په ټوټال 2 کې معلومولی شو صحیح ده دغه ټوټال 2 دی ټوټال 2 صحیح شو په ټوټال 3 کې موږ د سټیبل کوینونو لکه USDT دا BUSD د کنه دغه سټیبل کوینونو چې $1 قیمت لري دغه سټیبل کوینونو په توسط سره موږ په مارکیټ نور برخو کې پانګونه کولی شو موږ تاسې هغه دا معلومولی شو بیا موږ تاسې سره BTC ډاټ ډي ده صحیح ده دا ډیر مهم دی BTC ډاټ ډي او USDT ډاټ ډي په BTC ډاټ ډي کې موږ تاسې معلومولی شو BTC ډاټ ډي صحیح ده دغه موږ سره ده هغه موږ تاسې سره BTC ډاټ ډي ده په BTC ډاټ ډي کې موږ تاسې دا معلومولی شو چې په BTC کې څومره اندازه پیسې شتون لري آیا BTC نه پیسې وځي که BTC ته پیسې رادرومي صحیح ده موږ تاسې په BTC ډاټ ډي کې دا معلومولی چې په BTC کې څومره اندازه پانګونه شوې یا په BTC کې څومره اندازه پیسې شتون لري همدارنګه موږ تاسې به ډیر اورېدلي چې BTC ډاموننس ښکته دی BTC ډاموننس پورته دی کنه دغه BTC ډاټ ډي یا BTC ډاموننس دا په دې باندې موږ تاسې بیا خبره کړو خو په BTC ډاموننس کې موږ تاسې کتلی شو چې په BTC کې څومره اندازې پیسې شتون لري یا څومره پیسې ورته راځي پیسې ترې وځي موږ تاسې ګورو چې BTC ډاموننس چې دی پورته دی الټس کوینونه خاص حرکت نه لري نو BTC ډاټ ډي کې موږ تاسې په BTC کې څومره اندازې پیسې شتون لري پیسې راځي که پیسې وځي موږ تاسې دا معلومولی شو صحیح ده بل موږ سره USDT ډاټ ډي ده صحیح ده USDT ډاټ ډي په توسط سره د USDT ډاټ ډي دې دا ګورئ ها دا ګورئ USDT ډاټ ډي د USDT ډاټ ډي په توسط سره یا د USDT په ډاموننس سره موږ د نغدو پیسو حجم معلومولی شو چې په مارکیټ کې څومره پیسې راځي یا ځي صحیح ده د USDT ډاټ ډي په واسطه موږ تاسو کولی شو چې په کریپټو مارکیټ کې وګورو چې نغدې پیسې مارکیټ ته راځي خو کومې برخې ته راځي نغدې پیسې وځي له کومې برخې وځي صحیح ده دا په BTC ډاټ ډي کې چې دی موږ تاسې معلومولی شو دا ټول بیا تاسو ته زه ښیم چې دا موږ تاسې څه ډول معلومولی شو صحیح ده دغه موضوعات تاسو سره ډیر مهم دي دا باید تاسې لازمي زده کړئ تر ټولو لومړی موږ سره ټوټال دی
ټوټال په دې کې د کریپټو مارکیټ ټولو پیسو حجم موږ معلومولی شو په ټوټال کې. صحیح ده چې آیا پیسې راځي که پیسې وځي، یعنې د پیسو آوټ فلو او انفلو موږ تاسې د ټول کریپټو مارکیټ په ټوټال کې معلومولی شو. صحیح ده. په ټوټال ټو کې چې دی موږ د بي ټي سي نه په غیر په ټول مارکیټ کې څومره پیسې دي، یعنی په ټوټال ټو کې بي ټي سي نشته، د بي ټي سي نه په غیر په ټول مارکیټ کې څومره اندازه پیسې موږ تاسو سره شتون لري. او په ټوټال 3 کې موږ تاسو سره چې دی د یوازې سټیبل کوینونو پیسو اندازه معلومولی شي چې سټیبل کوینونو کې څومره اندازه پیسې شتون لري. صحیح ده. او بل موږ تاسو سره بي ټي سي ډاټ ډي دی یا د بي ټي سي ډاموننس چې کوم دی موږ سره په دې کې موږ تاسو په بي ټي سي کې څومره اندازه پیسې شتون لري. سي د په بیت کوین کې څومره اندازه پیسې شتون لري، آیا پیسې وځي پیسې را درومي. سي دا موږ تاسو معلومولی شو. بل یو اس ډي ټي ډاټ ډي چې دا په یو اس ډي ټي ډاټ ډي کې موږ تاسو د نغدو پیسو حجم معلومولی شو چې مطلب څومره اندازه پیسې راځي څومره اندازه پیسې وځي په یو اس ډي ټي ډاموننس یا په یو اس ډي ټي ډاټ ډي کې چې دی هغه موږ تاسو معلومولی شي. دغه موضوعات خو ان شاء الله اوس تاسو زده کړل، اوس را درومو چې مونږ تاسو دا څنګه معلومولی شو. صحیح ده چې پیسې راځي که پیسې ځي. ښه را درومو مونږ تاسو به دا سرچ کوو. تر ټولو لومړی تاسو کولی شئ له دې برخې نه هم سرچ وکړئ. صحیح ده. او همدارنګه په دې برخه کې هم سرچ کولی شئ. ټیک شو. خو تر ټولو ښه ځای دا راځي چې له دې ځای نه تاسې هغه خپل سرچ وکړئ. زه را درومو دلته په دې باندې کلیک اخلو، چې کله مو کلیک واخیسته بره سرچ راځي. صحیح ده. په دې کې تر ټولو لومړی مونږ تاسو سرچ کوو ټوټال. صحیح شو. را درومو سرچ کوو ټوټال. صحیح شو. راغم ما ټوټال سرچ کړ. صحیح شو. چې کله مې ټوټال سرچ کړ د کیبورډ به زه دې خوا راوړم. ګوره دلته مونږ تاسو سره څه شی راواخیستل ټوټال. صحیح ده. دینې کریپټو ټوټال مارکیټ کاپ. صحیح شو. د کریپټو ټوټال مارکیټ کاپ په کریپټو کې څومره اندازه پیسې شتون لري. صحیح ده. په دې نومړي به تاسو کلیک واخلئ. ټیک شو. چې کله مو کلیک واخیستو اوس ګوره دغه ټوټال مونږ تاسو ته راښیي. ښه دلته ګوره په ټوټال یعنی ټوټال د کریپټو مارکیټ کې څومره اندازه پیسې شتون لري. ګوره په دې ځای کې مونږ تاسو سره ښکاره کیږي. ښه دا وینئ په دې ځای کې مونږ تاسو سره ښکارېږي ټوټال په کریپټو مارکیټ کې 3.20 ټریلیونه پیسې شتون لري. څومره 3.20 ټریلیونه پیسې. اوس په دې ځای کې مونږ تاسو لیدلی هم شو. ګوره په دې ځای کې د کینډلو په واسطه مونږ معلومولی شو. ګوره زه دا تاسو ته رانږدې کړم دا تاسو ته وښیم. ګوره د کینډلو په واسطه مونږ تاسو معلومولی شو چې دغه شنه کومې کینډلې چې راځي مطلب مارکیټ ته چې دی پیسې راغللې. صحیح دا سرې کینډلې چې دي مطلب د مارکیټ نه پیسې ووتلې. صحیح شو. دا مونږ تاسو دلته معلومولی شو. خو دا په څومره ټایم فریم کې دي دا مونږ سره په یو ساعته ټایم فریم کې دلته ګورئ یو ساعتن ټایم فریم دی. صحیح شو. له دې ځای نه تاسو کولی شئ ټایم فریم چینج کړئ. دا وینئ دې ځای نه تاسو کولی شئ چې خپل ټایم فریم چینج کړئ. یعنې ټایم د هر یو اوس دا یو کینډل چې کوم دا وړوکی شروع دی دا د یو ساعت کینډل دی ما سره. صحیح ده. که زه غواړم د خپل کینډل یا د خپل ټایم فریم چینج کړم زه دې ځای نه کولی شم دا چینج کړم. صحیح ده. زه راځم دلته زه په دې باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک واخیست ګوره دلته زه مطلب د یوې ورځې د 5 ورځو ګوره په دې ځای کې تاسو کتلی شئ د یوې ورځې 5 ورځې یوې میاشتې 3 میاشتو 6 میاشتو. ښه دغه ټول تاسو معلومولی شئ. په دې کې تاسو ګوره د ثانیې سیکنډ کینډل ټوله ډیټا تاسو کتلی شئ چې څومره ښکته تللی څومره پورته تللی دی. صحیح ده. دا ګوره زه لکه مطلب یوازې ډیلي ګورم. ښه ګوره دلته ما سره ډیلی ټوټال مارکیټ ښیي. ګوره په تیرو ورځو کې چې تیرو 2 ورځو کې چې مارکیټ څومره ډراپ کړی هغه ګوره دلته مونږ تاسو سره وښود ټوټال مارکیټ. ګوره په دغه سرو کینډلو سره مارکیټ څومره ښکته راغلی. اوس په دې شنه کینډل سره نن ورځ بیرته پورته روان دی. صحیح ده. یعنې په ټوټال کې مونږ تاسې د ټول د کریپټو مارکیټ د پیسو حجم معلومولی شو چې دومره اندازه پیسې شتون لري او دومره اندازه ترې وتلي دي ښکته. ګوره دغه سرو کینډلو سره پیسې ښکته ځي او د شنو کینډل چې پورته ځي یعنې پیسې ورته را روانې دي. صحیح ده. په دې کې یوه بله بیا موږ تاسې جالبه موضوع لرو چې په هغې باندې موږ تاسې خبره کړو چې آیا اوس مطلب مارکیټ ته پیسې را درومي آیا بي ټي سي ته راځي که آلس کوینونو ته راځي. صحیح ده. موږ تاسې آلس کوینونه وپېژانده بي ټي سي مو وپېژانده. ښه آلس کوینونه د بي ټي سي نه بغیر د مارکیټ کې څومره کوینونه شتون لري هغې ته آلس کوین وایي او یو موږ تاسې سره بي ټي سي دی چې د مارکیټ تر ټولو غټ کوین دی. صحیح شو. ښه مونږ تاسو دا ټوټال دی مونږ تاسو ځکه ټوټال سرچ کړ. همدارنګه تاسو کولی شئ اوس بیرته راځم په همدې برخه باندې ورته کلیک اخلم. چې کله مې کلیک وکړ دلته زه اوس کولی شم سرچ کړم ټوټال 2. صحیح شو. ټوټال 2 زه سرچ کوم. ګوره ټوټال 2 مې سرچ کړ. چې کله مې ټوټال 2 سرچ کړ ما سره په دې ځای کې راواشت ټوټال 2 ګوره کریپټو ټوټال 2 مارکیټ. صحیح شو. مطلب دا د بي ټي سي نه په غیر ګوره دلته سره لیکلي د بي ټي سي نه په غیر د کریپټو مارکیټ ټوټل والی مونږ تاسو ته راښیي. راځو په دې باندې مونږ تاسو کلیک اخلو. چې کله مو کلیک واخیسته دلته اوس مونږ تاسو سره
د بي ټي سي نه په غیر د مارکیټ د نورو برخو ته د پیسو راتګ یا آوټ فلو او انفلو مونږ تاسو ته راښیي. صحیح ده. په ټوټال کې د بي ټي سي نه په غیر په مارکیټ کې څومره اندازه پیسې شتون لري هغه مونږ تاسو ته دلته ښایي. صحیح شو. ګوره په دې کې تاسو کتلی شئ چې د بي ټي سي نه په غیر په مارکیټ کې څومره اندازه پیسې شتون لري. تقریبا 1.15 ټریلیونه پیسې د بي ټي سي نه په غیر په دې مارکیټ کې شتون لري. صحیح ده. دلته تاسو کولی شئ ټوټال 2 سرچ کړئ. صحیح ده. اوس رادرومو موږ تاسې بي ټي سي ډاټ ډي سرچ کوو. صحیح ده. ځینې تاسو کولی شئ په همدې برخه باندې ورته کلیک واخلئ. دا وینئ په همدې ټوټال 2 برخه باندې موږ تاسې ورته کلیک اخلو. چې کله مو کلیک واخیستم کله مو کلیک واخیست دلته موږ تاسې ورته لیکلی شو بي ټي سي ډاټ ډي. ټیک شو. ګوره بي ټي سي ډاټ ډي مو ورته ولیکل. ګوره دلته موږ تاسې سر راواخیستل. صحیح ده. مارکیټ کپ بي ټي سي ډاموننټ. صحیح شو. راځو په دې باندې کلیک اخلو. چې کله مو کلیک واخیسته د بخښنې سره راځو په دې باندې کلیک اخلو. ښه. ګورئ دلته موږ تاسو سره د بي ټي سي ډاموننس راوخت. ګوره په دې وخت کې د بي ټي سي ډاموننس چې دی هغه پورته روان دی. ټیک شو. د بي ټي سي ډاموننس پورته روان دی. که چیرته دلته اوس بي ټي سي پورته ځي الټس کوینونه په هغه اندازه پورته تګ نه کوي ځکه دلته پیسې چیرته را روانې دي. دلته پیسې بي ټي سي ته روانې دي. صحیح ده. د بي ټي سي په ډاموننس باندې موږ تاسې کتی شو چې پیسې اوس بي ټي سي ته را روانې دي. صحیح ده. یا پیسې چیرته روانې دي. صحیح ده. موږ تاسې دا دلته کتلی شو. دلته بي ټي سي ډاټ ډي کې که چیرته مطلب دغه شنې کینډلې پورته رواني. صحیح ده. مطلب بي ټي سي ته پیسې راځي. که چیرته ښکته رواني مطلب له بي ټي سي نه پیسې وځي. صحیح ده. دا هم تاسې کتلی شئ. اوس بل را درومو ځینې مهم موضوعات نور هم تدریس کوو. له دې ځای نه بیرته کلیک اخلئ. دلته تاسې کولی شئ سرچ کړئ یو اس ډي ټي. صحیح شو. یو اس ډي ټي ډاټ ډي ټکی به ولیکئ او ډي به تاسې ولیکئ. صحیح شو. کله تاسې دا ولیکل ګوره دلته موږ تاسې راځي مارکیټ کپ یو اس ډي ټي ډاموننس. ټیک شو. له دې ځای نه تاسې دا معلومولی شئ. ټیک شو. ګوره دلته موږ تاسې سره راغلل. ګوره دغه شیان دلته تاسې معلومول. دلته ګوره یو اس ډي ټي اوس په مصرف رسیږي چې څومره دا یو اس ډي ټي چې ښکته را درومي نو مطلب دا دی د مارکیټ په یوه برخه کې پانګونه شي. صحیح ده. یو اس ډي ټي چې په مصرف رسیږي مطلب دا یو اس ډي ټي ډاټ ډي کې چې کله مطلب کینډلې ښکته طرف ته رواني مطلب دا دی چې په کرپټو مارکیټ په یوه برخه کې پیسې بندېږي په یوه برخه کې پانګونه شروع ده په یوې برخې ته پیسې روانې دي. خو دا به موږ تاسې څنګه معلومو چې آیا آلټس کوینونو ته روانې دي که بي ټي سي ته روانې. صحیح دا به موږ تاسې په دې شکل معلومولو. صحیح ده. په دې کې موږ تاسې صرف دومره زده کړل چې کرپټو مارکیټ کې موږ تاسې سره ټوټال شتون لري. ټوټال څه ته ویل کېږي. ټوټال 2 دی. ټوټال 3 دی. بي ټي سي ډاټ ډي ده. یو اس ډي ټي ډاټ ډي ده. صحیح ده. دغه څلور مهم دي. ټوټال 3 نه تاسې تېرېږئ چې ټوټال مهم دی. ټوټال 2 مهم دی. بي ټي سي ډاټ ډي مهم ده او یو اس ډي ټي ډاټ ډي مهم ده. صحیح ده. دغه شیان تاسې زده کړئ او انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به یوه ډېره مهمه موضوع باندې موږ تاسې خبرې کړو. صحیح ده. دغه څلور واړه شیان موږ تاسې سره یوځای کوو. موږ تاسې کرپټو مارکیټ کې آوټ فلو د پیسو آوټ فلو او انفلو معلومو چې اوس پیسې را درومي آیا آلټس کوینونو ته راځي که بي ټي سي ته راځي. که پیسې وځي آیا د بي ټي سي نه وځي که آلټس کوینونو نه وځي. صحیح ده. په دې وخت کې بیا موږ تاسې په څه باندې ټریډ کوو. انشاءالله دغه ټول شیان به دې په راتلونکي دویم درس کې انشاءالله تاسې ته تدریس کوم. یوازې دا ابتدایه درس و په دې هیله چې تاسې په یو څه باندې پوه شوي یاستئ. که نه یاستئ پوه شوي یا درس کې کوم مشکل وي کولی شئ همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ. بله خبره دا چې زه څه شی تاسو ته تدریس کومه انشاءالله دا په د څومره چې تاسې آنلاین اکاډمۍ ګورئ که آنلاین کورسونو والا ګورئ له ما یې ښه انشاءالله نشي درته تدریس کولی. خود یې همدا شیان تاسې ته تدریس کوي او له تاسې $100 $200 $250 هسې اخلي. زه انشاءالله تاسې ته په مفت ډول سره تدریس کوم خو یوازې لږ وخت به نیسي یا 2 میاشتې یا 3 میاشتې نو دې نه پورته وخت نه نیسي. صحیح ده. انشاءالله نور یې تاسې ته په خپل موبایل کې دا ټول شیان تشریح کومه. صحیح ده. نن موږ تاسې کرپټو مارکیټ عموما خبره پکې وکړه. په دې کې موږ تاسې بي ټي سي وپېژندله آلټس کوینونه وپېژندل میم کوین ټوکن سټیبل کوین. بیا موږ تاسې د کرپټو مارکیټ ریلیشنشیپونه وپېژندل چې په دې کې تر ټولو لومړی موږ سره ټوټال دی. ټوټال نه مطلب دا چې په کرپټو مارکیټ کې د ټولو پیسو حجم موږ تاسې په ټوټال باندې معلومولی شو. یعنې د پیسو آوټ فلو انفلو چې پیسې راځي که پیسې وځي دا موږ تاسې په ټوټال باندې معلومولی شو. بیا موږ تاسې سره ټوټال 2 دی چې ټوټال 2 د بي ټي سي نه بغیر په مارکیټ کې څومره اندازه پیسې شتون لري. صحیح ده. د بي ټي سي نه بغیر یعنې ټوټال 2 باندې موږ تاسې معلومولی شو چې آلټس کوینونو کې آیا پیسې آلټس کوینونو ته آیا پیسې راځي که پیسې ترې وځي. دا موږ تاسې په ټوټال 2 کې معلومولی شو چې آیا آلټس کوینونو ته پیسې راځي که پیسې ترې وځي. بیا بي ټي سي ډاټ ډي د بي ټي سي ډاټ ډي کې موږ تاسې آیا بي ټي سي ته پیسې راځي که له بي ټي سي وځي. که چېرته بي ټي سي ډاټ ډي اپ وي
نو مطلب دا چې پیسې بي ټي سي ته روانې که چیرته بي ټي سي ډاډي ډاوني مطلب دا دی چې له بي ټي سي نه پیسې وځي صحیح نه بیا موږ یو اس ډي ټي لرو یو اس ډي ټي ډاډي چې په دې کې موږ تاسې د نقدو پیسو حجم معلومولی شو صحیح ده نو دغه شیان دي دا انشاءالله له ځان سره زده کړئ او دا شیان تاسې په ښه شکل زده کړئ راتلونکي کومه ویډیو چې ده دا موږ سره ډیره مهمه ده ځکه په دې راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسې وګورو چې کرپټو مارکیټ کومې برخې ته پیسې روانې دي بي ټي سي ته روان دي که الس کوینونو ته روان دي الس کوینونه د بي ټي سي نه په غیر ایتیریم په مارکیټ کې څومره کوینونه شتون لري هغې ته الس کوینونه ویل کېږي صحیح ده موږ به تاسې راتلونکي ویډیو کې زده کړو چې آیا پیسې بي ټي سي ته ځي که الس کوینونو ته ځي آیا پیسې له بي ټي سي وځي که له الس کوینونو وځي دا ډېره مهم ده په دې به جدا یوه ویډیو راځي او هغه ویډیو به تاسې لازمي ګورئ که بیا هم کوم ملګري سره غوښتنه پوښتنې کولی شئ همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ مننه